امام چې یو سړی کله محراب ته مخکې شو او منبر باندې کېناستو دا خلق به د ده تابع دی به د خلکو تابع نه وي په هغې کې کله کوتاهي د مقتدیانو د طرف نه هم کېدی شي کله د امام د طرف نه هم کېږي یعنی امام له که هغه قاري صاحب دی که هغه مولوي صاحب دی مفتي صاحب دی هر څوک چې دی هغه له دا نه ده په کار چې خپله مرتبه دومره راکوزه کړي چې دی د مقتدیانو تابع او مقتدیانو ته کله وایي چې ته مونځ داسې کوه د هغه شان لګوئ کله ورته وایي ته داسې کوه د هغه شان لګوئ کله ورته وایي خطبه داسې کوه د هغه شان لګوئ دا پکې مه وایه دی پکې نه وایي دا پکې وایي دی پکې وایي زه دا نه یم چې د مقتدیانو خبره مه منه کومه چې خبره د شریعت موافقې د منلو لایق کوي امنه خو نور ته د مقتدیانو تابع نه یې ښه دا خو مقتدیان دي په دې کې به څوک روا خبره کوي څوک به ناروا کوي ته خو به د دوی تابع نه بلکې ته به د دوی اصلاح کوې مقتدیان به ستا تابع ته به دوی ته وایې چې ګوره دا کار داسې کوه دا کار داسې مه کوه ته خیرخواه یې ته مشر یې مشر لازم نه چې سړي به په ګیره کې سپین لګېدلی یا په ویښتو کې مشر معنی ده چې کومه مرتبه چې تا نیولې ده دا کوم ځای چې تا را ټینګ کړی دی دا د مشرتیا ځای دی او ځکه عالم د امتیانو دپاره عام امتیانو دپاره او د مقتدیانو دپاره مثال د پلار لري روحاني پلار چې کوي نو پلار د بچو خیرخواهي کوي دا نه چې بچي مشران او پلار د هغوی تابع اگر که حدیث کې دا راغلی دی او موږ د قیامت نښې چې کله بیانولي تفصیلا هلته موږ ذکر کړي مو چې د قیامت ته نږدې کېدو یوه نښه دا د رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې پلار به مور پلار به نوکران شي بچي به مشران شي او دا تقریبا موږ لیدلی دی او زموږ په دې دور کې شتي چې پلار هغه هر څه چې ګټلي دي او هغه څه محنتونه او څه منډې والي آخري عمر کې د هغه نه یو کشر جوړ شي بس د هغه په لاس کې بیا هېڅ هم نه ټولې فیصلې هغه زوی کوي هغه لور کوي او بس د غریب بس دغه شان کور کې ناست وي څه ویلی هم نه شي نو اصل دا دی چې پلار مشري بچي د پلار تابع دغه شان امام به عالم به مشري نو مقتدیان به د هغه څه تابع وي دویمه کوتاهي د مقتدیانو نه کېږي یعنی اوس دا ملک دی یا د خلیج اکثر ملکونه یا که داسې وایو د خلیج ملکونه او عرب ملکونه عموما دلته دی چې د دوی په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې کوم سړی په جومات کې امام شو یا یو عالم دی دی زموږ مشر دی دی به زموږ خیرخواهي کوي او دا خبره مني چې د ده په موږ احسان دی چې زموږ مشرتیا کوي او موږ ته دین ښیي زموږ طرف ته او دا حقیقت دی زموږ طرف ته ذهن داسې دی چې یعنې زموږ احسان دی په دې سړي باندې چې دی موږ یې ساتو او زموږ په محراب کې ولاړ دی او زما جومات دی او بل وایي زموږ جومات دی او زموږ منبر ته ختلی نو هلته د اکثرو خلکو دا سوچ دی چې دی یعنې زما نوکر دی او ځکه یعنی په دې خبره به نه خفه کېږو نه به مولیان خفه کېږي نه عوام یعنی ځکه اکثر پښتانه وایي چې زموږ مولوي صاحب یعنی څنګه چې دی په معاشره کې نور څه ته ضرورت وي او زه د هغوی نومونه نه علم کېدی چې خلک خفه شي لکه بعضو کارونو ته ضرورت وي بعضو خلکو ته ضرورت وي معاشره کې نو د پښتنو اوس خو اگر که ژوند لږ بدل شو پښتانه به هغوی ساتل هغوی له به دانې ورکولې دغه شان د دوی دا ذهن جوړ شوی دی چې دا مولا هم داسې دی چې دی به زه ساتم او زه به له دانې ورکوم او چې څه زه وایم هغه به دی کوي او مولوي صاحب ولم الله په لاس داسې ورکړی دی چې هغه هم دغه شی دی نو هغه پښتانه متل کوي چې څه اوبه خړي دي او څه میان ړانده دي نه ستا معاشره کې چې کوم عالم دی ته به د ده قدر او عزت کې او ته به هله د ده خبره ومنې چې کله ته دی مشر وګڼې چې څو پورې تا د عالم ته او د امام ته په دې نظر نه کتلي چې دا زما امام دی او زه یې تابعداري کوم او زه اقتدا کوم په هغه خبرو کې چې قرآن او حدیث موافقي د هغه وخته پورې ته دا خبره نه منې یعنې زه اوس دلته تاسو سره ناست یم که نه که تاسو اوس داسې ووایئ چېرې دی څه شی
دا خو موږ هم دا خبرې کولی شو، داسې دومره غټې خبرې نه دي، نو تاسو باندې زما خبره اثر نه کوي. خو که چېرته تاسو داسې سوچ وکوئ چې دی زموږ خیرخواهي کوي، دی موږ ته دین ښیي، بحیثیت ته یو مشر وګورئ بیانوونکي ته، نو د هغه دا خبره به ستاسو زړه ته کوزي. لکه څنګه چې ته ګوره دنیوي خبره واله ته په ډاکټر پسې لاړ شي، ته په بل پوه کس پسې په یو فن کې پوهه دی په هغه پسې لاړ شي، د هغه نه تپوسونه کوې، ته چې ځي ستا په زړه کې دی چې زه به د نه دا خبره زده کوم، نو ځکه د هغه خبرې ته ډېر په توجه باندې غوږ ایښودی، ځکه چې ستا په زړه کې دی چې زه به د نه زده کوم او دی زما نه ښه پوهېږي، هله ته د هغه خبرې ته غوږ کېږدو. که چېرته موږ داسې وایو چې یاره دا مولا داسې شي او دا عالم داسې شي او دا مفتي داسې شي او دا خو دا خبرې خو موږ هم کولی شو، دا خو ما ته معلومې دي، نو ته دې خبرې ته بیا غوږ نه ایږدي. نو ځکه دا خبره یاده کوي چې انما جعل الامام لیؤتم به، امام دې دپاره دی چې د دې تابعداري وشي، دی به د خلکو تابعداري نه کوي چې د مانځه نه بعد یو کس سر راوچت کړي، مولوي صاحب نن دې دا مونځ لنډ نه کړو، او بل ورځ بل سړی سر راوچت کړي نن دې ډېر اوږد نه کړو، بل سر راوچت کړي وختي دې ونه کړو، او بل ورته وایي ناوخته دې ونه کړو. پرېږده چې دا سړی دې مخکې کړی دی، چې دی دې مخکې کړی دی، نو بیا دې پرېږده. او مخکینۍ خبره ده کوم وخت کې چې زه جامعه کې وم، زموږ یو استاذ تو حج لنو هغه ما ته وایي ته زما په ځای به د جومات کې ما ورته وایم صحیح ده. نو عرب و ټول، یو ورځ یو څه ووایي، بل ورځ هغه بل څه ووایي، نو بیا ما هغوی ته ووایم ګوره چې تاسو دلته مخکې کړی د څه دپاره، زه خو ستاسو تابعدار نه یم، په کار تاسو زما تابعداري وکړئ. اوس ته ما ته دا وایي چې داسې کوه، ته ما ته دا وایي چې داسې کوه، زه خو دې ته نه ګورم چې ته څه وایې او ته څه وایې، زه به دې ته ګورم چې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي. او چې کله ما په دې باندې عمل وکړو چې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي، نو په هغې کې ستاسو هم خیر دی، په هغې کې زما هم خیر دی. نو انما جعل الامام لیؤتم به، امام څه دپاره دی؟ چې د هغه تابعداري دې وشي.